خبر کوم چې دې کتاب کې موږ کمی موضوعګان راوستي دي نو دا اوس چې افغانستان کوم نظام سقوط شو دا ورنه ځل نه دی دا دریم جمهوریت چې په افغانستان کې سقوط کوي او د دې باید دلایل معلوم شي جمهوریتونه په افغانستان کې ولې نه ودري یا واک ولې په صلحامي طریقه باندې یو نه بل ته انتقالي یعنی دا ډېر لوی غمیزه ده. تاسو فکر وکړئ د شپې موږ په وخت کابل کې موږ د شپې ودو شو د جنگ په باسونو باندې خپل کې د جنگ باسونه کول چې دلته راو دلته سار چر پاسې افغانستان هغه افغانستان نو نظام هغه نظام نو دا موږ په خبرو کې داسې ښکاری او تاسو فکر وکړئ تاسو د شپې ودو کې تاسو سار د کار تګ اراده شته سار د کوټه وړو اراده شته تاسو د غړو غسلو اراده شته خو تاسو سار پاسې نور اصلا کارمند نه ستاسو تنخواه نشته تاسو چې تنخواه درکول هغه کس نشته دکانونه دي بند دي خار دي بند په سړک دی ګاډي نشته خلک منډي وهي څوک په یو دي څوک په بل ځي دا خو ډېره لویه غمیزه ده چې په یو شپه کې هر څه صفر کیږي او زما چې د اصلي وجه بدای شي الته کومه تنظیمي ډانچې چې دلته دي دلته نشته که تاسو ګورئ امریکا هم د افغانستان خلکو د حکومت په لاس کې نه ورکړي اما ککړو خلکو د حکومت په لاس کې ورکړي چې په جنگونو کې لاس لرلو دا ټول یهودي بیا ما خلکو ته ورکړي چې چا د افغانستان په بربادي کې حصہ اخیسته ځکه چې هغوی نه غوښته افغانستان جوړ کړي او طالبان شاته کول دلته شل کال چې خپل فائدې دلته کتلې چې چین او رشیا دې نه کنټرول کړي چې کله په یوکرين کې جنگ ونه خو چې په دې جلد جنگ کې د زی په زی پرې غوسته دوی پرې خو یوکرين ته لاړ اوس یالته چې د یوکرين یو کامیډین راغلی په هغه بادشاه شوی هغه ټول دنیا د هیرو کو چې زيلنسکي دومره تکړه انسان دی چې په ځان د روسي مقابله ته ټول یورپ او ټول غرب او شاته ولال دی وسلې ورکي فوج ورکي مقصد دا چې د تنظیمي ډانچو کمه او د چې ولر جمهوریت پروز ما د دې کتاب کې ښه تشریح کړي چې زموږ جمهوریتونه ټینګيږي ولنه کتاب کې ما یو کریکټر جوړ کو امیر اوس پښتونخوا ته را مهاجر شو بیا مې داغه د خدای خدمتګار د لور سره مینه کړه مینه چې دا ناول ډېر بنیادی جز د ناول نوم کوم غوړ نو وایي چې مینه کې صحیح ځکه کله د ناول یا رومان په اړه باندې فکر کوم وایي چې صحیح د مینه کې سبب پکې نو ما به سوق ما مینه هم داسې مینه نه کړه چې یاره ما مخکې کوم ټلویزیون ته ویل ما مینه ما دې کې مینه نه راوځي چې د پردې نه ورو کتل په خواني مینه په دې کې ناولونو کې د پردې شانه ورو کتل مینه شروع شو په واده یا په مولي باندې ختم شي پلار ورنکړه علي کې مړکو یا یونه والک دواړه وشته څنګه زموږ افسانې دي ما زما مینه ما مینه دې کې استادی ده مینه کې هم زما د جنې سره مینه د ناول د کریکټر سوري دا جنې سره مینه چې هغه د خدای خدمتګار لور ده او د خدای خدمتګار د عوامي نشنل پارټي د اوسنۍ یا که د خدای خدمتګار تنظیم پر سوتلیا که څوک د باچا خان بابا پیروکاران اړو سره د پارټي کې نه د دوی طبيعي د افغانستان سره د پښتو سره یو مینه ده دغه کنجکاوی چې د افغانستان د ریاست په یا د پښتو په اړه یا د پښتو د یادولو په اړه بیا که تاسو ګور تاسو دې خلک چې پښتو لیکلوس په پښتو نه کوي په رومان باندې لیکي کنه میسج کته هم چې یاره افاقیه چرته نو افاقیه چې په انګلیش دیګه مې اف کیو په انګلیش دیګم کنه په رومان باندې یاره وای ای ار ای واو کنه چرته رومان باندې لیکو په پښتو نه لیکو الله چې اوس د پښتو لیکل خپل لیکدود خوښ لګا چې کوم ژبه نشته نه په رومان لیکي و موږ خپل لیکدود دی خپل کیبورډ هم دی خپل ټکی هم دی خو بیا مونږه نه لیکو دلچسپي به کې چانس چې پښتو زده کی نو ما په دې کتاب کې داسې یو کریکټر جوړ کړی چې څوک هم لولي کنه هغه په دې دلچسپي پیدا کوي او دومره ورځ نه به اراده کوي چې زه په انګلیش کې میسج نه لیکم ځکه په دې کریکټر کې چې ما تاسو چې ما په مینه کې دا مینه نه کړی چې شروع د ورد لیدونه سیکل نه یاد کالج نشوي د واده می ختمه کړی ما شروع نه کړی چې یو بل د پښتو درس ورکړي هغه مینه ټول د پښتو درس ته غرضه په دې کتاب کې مین کریکټر دی هغه د خدای خدمتګار لور چې دا د افغانستان په حالاتو کې دلچسپي لري چې ما پوهه څنګه د افغانستان نظام سقوط وکړو اصل کې خو ما مقصد تاسو است چې کتاب بلولې خو ما په کتاب کې کیسه چاته کړی چې افغانستان نظام څنګه سقوط شو جنې ته یعنی زما مینه هم درس ته ما په مینه کې ما جنې ته پښتو درس ورکړم هغه په میسج باندې لانجې کړی چې ما ته په پښتو ما ته په رومان کې نه لیکي د کتاب په اخر کې جنې دومره شوی چې پښتو باندې لیکي ځکه د خدای خدمتګار لور او پلار وي زما دې لور ته پښتو خایا دی په پښتو ویل هم نشي کنه کوڅه د پښتو کتاب په لاس کې ورکی چې دا پښتو کتاب یې مال خو پښتو نه راځي او لګیاو د پښتو چې مال خو پښتو نه راځي دا په کومه جبه ماته چې مال خدا نه راځي ته خو ماته په پښتو وی چې مال پښتو نه راځي دا عجب نه ده او د باچا خان په قول لګنه ډیر مشام دا خبره کوي چې خپل جبه ورګي قوم ورکی چې ته خپل جبه غیرت نه کې او چې ته خپل جبه نه بل جبه یادې نه پته لګي چې تا خپل جبه هم سامان نه یاده چې کوم تعالی مور په غیږ کې زده کړی په دې باندې زده نه پوهیږي کنه تا به پردې نه څه جوړ کړی نو یو په دې کې په دې باندې باس شوی دی چې د دې پښتانه چې کوم دي په دې ناول کې ما دې متوجي کړی چې یو تاسو باید د افغانستان په حالاتو کې دلچسپي پیدا کړئ ایو ځل یو دغه تر یو کانفرنس ته یو منوال د افغانستان د پاکستان په خوانې سفیر راغلی
هغه یو جالب خبره وکړه وای اوله کې چې د انګریزانو د ډیورن لاین واچولو کنه و د کامی ملکانو په څور له چې ظالم زمان موږ نه خټول ملکان په مومندو کې پاتې شو و هغه ودا چې خفقېږم ملکان جوړول زمون کار د ډیر ملکان مرده دی خوان په ځاني زه خو ډیر تاسو اپریشیټ کوم چې دا تاسو ماشاءالله په دومره ایج به مونږ نه ځکه چې دومره ینګ ایج کې دومره غټ کې ناول لیکل او څنګه طریقې سره تاسو دې وضاحت کړی چې دا څنګه دغه فال اف کابل یا افغانستان څنګه ته حالات راغ ډیر خیر د دې کتاب نه پس تاسو لکه چې څنګه دیګه خبر وکا مونږ هم ځان سره یو عهد غونډه کې وکړو یو دغه مو کو چې یاره پښتو به زده کوو په لیکلو باندې پهله خبردار چې لیکم کولی شو دا مونږ ډاکټر صاحب ته مخکې سره مې معیار د پښتو کیبورډ کنه نو هغه ماته تاسو د پښتو کیبورډ خوښته کنه هغه واتس اپ دا پلی سٹور کې وته دا کې حالت نه واخلي یا دین علاوه پښتو ریډینګ دا چې کم دې کم سه کم دا خو هر چاته چې ورزي نو بس دومره مو کو چې یو سیټ هم ځان لا واغسو چې پښتو به څنګه لیکي او دغه طریقه به څنګه کوشش وکاو او دغه دا یو دی کې دا خبرم ډیره خسته و چې دا کم دا روزانه دا کم واقعیت کی کنه ای پالیشي رشي والا ته کم ټکي استعمالي کنه یا مطلب دا چې کم دا رومن کې لیکل دي کنه موږ څنګه لیکو کنه ګډ نایټ هغه نایټ کې 9 لیکلې دی کنه نو تاسو دا ډیره ښه عکاسي کړې ده کنه چې تاسو مطلب دا موږ هم دا شانتي لیکو اکثر بوم دا شانتي لیکو او دا یو د نن سبا خلکو د لپاره ډیر اټریکټیو دا سم کې دي شي چې آل تاسو په کتاب لیکلي چې واتس اپ کې آنلاین وا سلويخ منټه پهلا سلويخ دقیقې مخکې چې کوم دی مونږ پهل ځل پته ولګي چې منټه په وخت کې موږ دا وایو کنه دقیقه وایو دا ته پته نه و نو هغه مخکې چې کوم دی آنلاین وا یا خبرې کتلې خو جواب نه ورکړی کنه نو دا چې کوم دی دا د ځوانان چې سامره دي کنه ینګسټر سامره دي دا به اې د پارم لګ آسان پدی او اې ته د انټرست هم پیدا شي چې وګوره دا خو دا خبرې دلته روانې وي کنه نو ډېر خسته د جسپي په دغه لحاظ سره و چې شینو شینې پکې هم پکې راغله هغه یو قسم مینې دغه هم پکې و کنه او د هغې ته به نومونه یې ور باندې ایښي کله یې ورته د مرچکو ډېرې ویلې چې ته ډېره دغه دا وایي که نه او اوسانه که جینۍ شوله که نه باقي کتاب به انشاءالله ګورو کتلی هم نه دی او ستاسو د خبرو نه خو داسې شو چې لکه مونږ وویلو دا کتاب لکه اوس که مونږ یې وایو لکه مزه به هم ډېر راکوي خو دومره شو چې لکه دا کتاب مونږ باقاعده بس لکه پړو چې کوم موضوعات تاسو دلته ډسکس کړو ډېر تفصیل سره ډېر مزه یې راکړه ډېر خوند یې وکړو ډېره مننه الله خوشحاله او آباد لره په دومره ښه کوشش کولو باندې لومبي خو تاسو له مبارکباد درکوم چې تاسو زمونږ د دې خواته د دې پښتونخوا او زمونږ د لوی کور افغانستان ترمنځ کومې کشالي دي هغه تاسو دې کتاب کې چې کومې دي هغه تاسو مونږ ته دغه کړي دي وړاندې کړي دي لکه دا هر پښتون له هر یو تن له دا پکار دي که هغه د بر دی او که د لر دی هغه ټول له دا پکار دي چې دا کتاب لازما وګوري ځکه چې دې نه به مونږ ته ډېرې خبرې داسې معلومه شي چې هغه به مونږ ته نه معلومه انشاءالله خلکو ته به هم وایي چې کتاب خامخا وګوري تاسو په دې کتاب باندې یو ځل تاسو ته بیا مبارکي در کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره زموږ یو نشست شو ډېره مننه شکریه